محترم دوستانو سلامونه زه غوټۍ یم هرکلی مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. د چین د بشري منابعو او ټولنیز ضمانت وزارت څه موده مخکې د کراود نټورک د ځیرک سیستم د ادارې او ساتنې د کارکوونکي د تولید د مصنوعي ځیرک سیستم د کارکوونکي او د استعمالیدونکو د زیاتوالي د ادارې کارکوونکي په شمول 19 نوي مسلکونه اعلان کړي دي. براسي لپاره د ژوندیو خپرونو د استخدام د کارکوونکي په شمول د کارونو 28 نوي ډولونه هم د چین د مسلکونو د ډولونو په ملي قاموس کې شامل شوي دي. له یادو نویو مسلکونو او کارونو څخه د چین په اقتصاد او ټولنه کې کوم نوي بدلونونه څرګندېږي، زه به د ګڼو شمېرو له مخې اړوند معلومات در وپېژنم. د چین د بشري منابعو او ټولنیز ضمانت وزارت په 2019 کال کې د نویو مسلکونو د معلوماتو د خپرونو د بشپړتیا په پار نظام جوړ کړی او په 2022 کال کې یې د همدې کال لپاره د چین د مسلکونو د ډولونو ملي قاموس خپور کړی دی. په همدې قاموس کې 108 نوي مسلکونه زیات شوي او د مسلکونو عمومي ډولونه 1600 او 19 ته رسیدلي دي. د 2023 کال په اکتوبر کې دغه وزارت یو ځل بیا د نویو مسلکونو د راغونډولو په کار پیل کړی او په بهیر کې یې څه باندې 410 وړاندیزونه ترلاسه کړي دي. په یادو 19 نویو مسلکونو کې له نیمایي نه زیاته برخه نویو تولیدي ځواکونو سره نږدې تړاو لري. مثلا د تولید د مصنوعي ځیرک سیستم ادارې کارکوونکی، په ځیرک شبکه کې د موټرو د ازموینې کارکوونکی، د ځیرک تولیدي سیستم د ادارې او ساتنې کارکوونکی او د صنعتي انټرنیټ د ادارې او ساتنې کارکوونکی او داسې نور. د ګراز زرغون رنګ د نویو مسلکونو یوه ښکاره ځانګړتیا بلل کیږي. په یاد قاموس کې 134 ډوله مسلکونه په زرغون رنګ نښه شوي دي چې په عمومي شمېر کې 8 سلنه نیسي. یاد مسلکونه د اقتصاد او ټولنې د پرمختګ د نوي لوري څرګندوی کوي، د خلکو د تولید او ژوند نوې اړتیاوې پوره کوي او کارګرو ته لا زیات کاري فرصتونه برابروي. درانو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. له پاملرنې مو مننه کوم. نیکمرغه اوسئ.